السلام علیکم دوستانو، شردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو، زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د هایبرید سولر پاور سیستم پر رابطه باندې ده. دوستانو، عموما سولر پاور سیستمونه په درې ډوله دي چې عبارت دي دوستانو. اول آن گریډ سولر سیستم، دوهم اپ گریډ سولر سیستم او دریم هایبرید سولر سیستم. دوستانو، د آن گریډ او اپ گریډ سولر سیستم پر رابطه باندې ستاسو سره ما مخکې دوه ویډیوګانې شیر کړي دي. که غواړئ د آن گریډ او اپ گریډ سولر سیستم پر رابطه باندې معلومات حاصل کړئ او په خپل کورونو کې آن گریډ او اپ گریډ سولر سیستمونه نصب کړئ، نو دوستانو زما دغه دوه ویډیوګانې در سره وګورئ. دوستانو، راځو د نن ورځې ټاپک او موضوع ته چې په دریم پوزیشن کې دوستانو موږ لرو هایبرید سولر پاور سیستم چې عبارت د دوه رګه سولر سیستم څخه دی. هایبرید سولر پاور سیستم یو د هغه انټرنیشنل سولر پاور سیستمونو څخه دی چې په دې کې د سولر پینلو سره سره د نورو منبع او سرچینو څخه په دې کې استفاده، تړنه او کنیکشن کیږي. او هایبرید سولر پاور سیستم دوستانو هغه سولر پاور سیستم دی چې د بیک ټایم لپاره د دې څخه استفاده کیږي، یعنی د شپې او د ورځې 24 ساعته تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ او خپل هر قسم برقي اپلاینس به الکتریکل اپلاینس یعنی برقي وسایل د دې څخه وچلوئ او خپل برېښنایي بلونه دوستانو دا کم کړئ. نو تاسو په خپل کورونو کې هایبرید سولر سیستم چې په د درې واړو سیستمونو کې غوره او بهترین سیستم دی دا نصب او کنیکشن کوي. دوستانو، د هایبرید سولر پاور سیستم د تړنې او کنیکشن طریقه داسې ده چې اول به سولر پینلې د لمر وړانګو ته په مایله زاویه نصب او کنیکشن کوي. د دې نه وروسته به دوستانو تاسو دې ته انورټر نصب کوي او د انورټر نه وروسته تاسو دې ته لوډ نصب کوي او د سولر پینل سره تاسو کولی شئ بیټري نصب کړئ د بیک ټایم لپاره. او یا دوستانو د سولر پینل او بیټري سره تاسو کولی شئ دې ته جانریټر نصب کړئ. او یا دوستانو تاسو کولی شئ د سولر پینل جمع بیټري جمع جانریټر سره تاسو کولی شئ دولتي برېښنا نصب او کنیکشن کړئ. یعنی دوستانو هایبرید سولر پاور سیستم عبارت د هغه سولر پاور سیستم څخه دی چې دا په ځان باندې متکی دی. دوستانو، تاسو کولی شئ د سولر پینل سره سره تاسو د نورو منبعو څخه د نورو سرچینو څخه چې عبارت دي سولر پینل جمع بیټري یا دوستانو سولر پینل جمع بیټري جمع جانریټر یا دوستانو سولر پینل جمع بیټري جمع جانریټر جمع دوستانو دولتي برېښنا. نو په دې طریقه باندې کولی شئ دوستانو تاسو د 2 یا 4 منبعو څخه په دې هایبرید سولر پاور سیستم کې استفاده وکړئ او خپل برېښنایي بلونه او مصرفونه چې دي دا را کم کړئ او د 24 ساعتو لپاره دوستانو د دې څخه استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ دوستانو هایبرید سولر سیستم په خپل کورونو کې انسټال کړئ، نصب او کنیکشن یې کړئ تر څو ګټې تاسو ته ورسیږي او ستاسو مصرفونه د برېښنا چې دي دوستانو دا را کم کی. نو دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل یا برېښنایي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه د یو ورور په صفت دا ده چې که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. او دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره، ځکه دوستانو ستاسو یو لایک او یو شیر ماته انرژي راکوي او زه دوستانو په ځان باندې متکی کېږم او غواړم چې په آینده کې تاسو ته د دې نه نورې هم ښکلې ویډیوګانې ستاسو سره شریکې کړم او تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي. نو دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.